الله الرحمن الرحيم. مفاوضة جديد لليوم الذي صار بلدة مفاوضة للفلسفي صعب. आजा उठे आजा مختلف تمرن وكانوا في اليورو هذا البرستيج موجود باكستان مسلمين شهباز شريف استقبال عن الباجور جميع علماء الاسلام ترلوم السلام وفي سلام أولا قوم استاسجون المدى كل شماليات قوم تتاسي لطول بعدها مغلوب فريق يمان دليل المزايون الزارة والصوري أو كل يوم السلام تقدر البلدي على بعض السجون تكذب ولو ما غير كان مكرم عثمان الله فديه ما تنسيش الملفوظ زي ما وصلوا ناس يجي لاقيه فوقه ما ويناه شوكات هذا برشلو جرقدا هذا برشلو جرقدا وهذا برشلو مخالف للإنسان الخليجي وشيش كله يهوا جاء خبره شمال يخبر فور مخيف مولاي شمال يخبر مور مخيف مولاي هذا مرتبط الانسان كمرتبط دارك فور مخوضه دارك مور مخوضه مرتهب شغالكم على الوفاء وبشرانكم الإسلام الدين للبيروقات ومانا رجاء خبروا فكار تشكرنا ليه بنارنا لكن بليل الروي لأعداء وكارهم باكستان مش شعب خيرات كبيرنا كله مش ضد الشعب أمان منه باكستان وبرشتون بلوط سندي بنجابي سرايكي دبير معلوم ومعلوم شهدانو دبير معلوم ومعلوم بهدوء إنسانانو بدير الموت قرباني فجمهوري كريكاي وصولي دامن كيسون دايم جمعيتي دهون دايم تانيم همي دامن كيسون دايم جمعيتي لإحساسي كاتون همي بيديان مش كده فارغ ما يجون كاري شنو الشاف خداي مكشفين غلوكو سبيكي بطوايو ناوايو كناقا أولاد عاصم مولانا صاحب ميانا وشريف صاحب أفتاب خان شيرفاو الوطان وباجاني مش خش دقاء خلق وقت منه ووقت قانون وبارن جورنال بيديان يوم شرانو فقال لا تنمو كلي لكن بيانيش بيديان دا دقق نشوف كل إنسان पाकिस्तान कैसों कोई नहीं पाकिस्तान प्रदेश खतरनाक नामों पर वाला है पाकिस्तान दुनिया पर मुकुट कौमों पर कतार की बिल्कुल जगह खाली चोर खाल पूरा करने नहीं पाकिस्तान में वक्त नहीं दत्तस में गिरी थी दत्तस में कोरोना नहीं पाकिस्तान मजदूर जमेरान पुरुष प्रेशो कपड़े को कपड़े को पुकार दी जब पाकिस्तान बर्बादी बुनियाद आ गई कि
تعریف کړی دی د پاکستان آئین وایي هر هغه سړی چې آئین ماتوي هر هغه سړی چې په آئین کې خېږي هر هغه سړی چې آئین ماتل کوي دا غدار دی دا د پاکستان آئین نه وایي دا د پاکستان آئین وایي دا مولانا فضل الرحمن نه وایي دا میا نواز شریف نه وایي دا د پیریم پاچاهي نه وایي دا د پاکستان آئین وایي د پاکستان آئین چې څوک نه مني وبختورو ځوانانو موږ په کار ده چې ټول یو مخ لاس پورته کړو چې څوک د پاکستان آئین نه مني موږ هغه نه منو هېڅوک یې نه منو قطعا یې نه منو موږ د چا سره بدي نه ده د پاکستان د بربادۍ نښه دا ده چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI او MI په پاکستان کې سیاست نه پرېږدي نوی اسلام یې جوړ کړی نعوذ بالله نوې کیسه یې جوړه کړې ده دوی هغه څوک څه پاکستانی بولي چې خرڅېږي دوی هغه پاکستانی څه بولي چې بل په پیسو اخلي او هغه پاکستانی که علم دیني که د مسلم لیګي که د جماعت اسلامي که د بلې پارټۍ که د PDM د پارټیانو وي چې ځان نه خرڅوي وایي دا غدار دی دا قابل قتل ما 3 کاله مخکې 2 کاله مخکې پر واپدا پر خبره باندې پښتنو پاکیانو سره راغوښتي وو ما هغه وخت هم تجویز کړی وو مولانا صاحب ته ما وویل مولانا صاحب موږ به څه کوو پر تا باندې 3 واره د قتل حمله وشوه پر شفافا باندې 2 واره د قتل حمله وشوه دا سنډیا په کور سړی ننوتي په کور کې د مرګ حمله پروته دا څوک دا کم قوتونه دي چې زموږ مشران وژغورل غواړي او په دې سلسله کې زموږ ډېر ګران ملګری عثمان خان یو شل ورځې مخکې د ظالمانو د دغه ښکار انسان مرګ نه پیدا دی وادي وړي هر څوک دی واوري هر پارټۍ دی واوري هر ظالم دی واوري دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې و جابر سلطان ته رښتیا خبره کول افضل جهاد دی بل څوک دا جهاد کوي چې نه کوي فضل الرحمن یې خامخا کوي نواز شریف یې خامخا کوي محمود به خامخا کوي شیرپا به خامخا کوي د دې PDM پارټیانو به خامخا کوي په دې سلسله کې موږ د خلک نه مجبوره کوي پښتانه په دې پوهېږي موږ مسلمانان یو موږ پښتانه یو د انسان مرګ قرآن کریم پر دې خبرې راوکوي یا به هغه انسان د چا نازولي وژلي بیا به حیا نه کوي جرګه به نه کوي مشروط به کېږي د دې سړي مرګ مجبوري ده یا به څوک د چا په کور ننوتلی د چا په عزت به بلوچېدلی د دې مرګ هم اسلام هم پښتانه روا بولي د دې علاوه قرآن کریم په سوره المائده کې وایي که چا یو انسان بې دې ګناه مړ کړ چې د بل سړی وژلی و یا یې په وطن کې فساد جوړاوه دا داسې دی لکه ټول انسانیت چې مړ کړي او قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان د مرګه خلاص کړي دا داسې دی لکه ټول انسانیت چې د مرګه خلاص کړي موږ جنګ جګړې نه غواړو زموږ د ګریوانه به خلک لاس کاږي موږ بچي مشران کشران ملګري د دې لپاره نه دي پیدا کړي چې جابر قوتونه دې په کورو کې وژني موږ خواست کوو عزیزانو پښتنو ورونو زه مولانا صاحب ته خواست کوم زه میا نواز شریف ته خواست کوم چې PDM موږ جوړ کړی دی د هغې مراد دا دی چې دلته به د آئین بالادستي وي دلته به د ولس په ووټ منتخب پارلمنت د طاقت سرچینه وي دلته به داخلي او خارجي پالیسیان
د پارلمنټ راوځي داسې به نه وي چې خلک روان دي خلک روان دي جنرالانو ته مولانا صاحب راورسېد نو عزیزانو زه د مولانا صاحب کارکونانو ته خواست کړم طالبانو ته زه د مسلمین کارکونانو ته خواست کوم زه د نورو پاچانو کارکونانو ته خواست کوم چې دوی به مثبت دوام پر خپل لیډران راولي پی ډي ایم به په یو داسې شکل بدلوو لکه د امام خمیني انقلاب داسې به راوځو کوڅې به په مخ اخلو ټول ښارونه به نه شو ټولې کوڅې به نه شو او دلته به د ولس حکمراني جوړوو بله لار نشته انقلاب بې انقلابه بله لار نشته تاسې وایاست او ټیک وایاست تاسې مولانا فضل الرحمن امام انقلاب بولئ بیا محمد نواز شریف د پاکستان دا پوزیشن تر ټولو پاپولر لیډر دی زه دواړو ته خواست کوم که څوک پاکستان چلول غواړي که څوک پاکستان بچاول غواړي دا هغې دغه یوه لار ده که په زور وي که په رضا وي موږ به د پاکستان د سیاسته د جنرالانو لاس کار منګولي بېکار دي لرې کوو به یې بیا به که خیر پاکستان بچاویږي بیا به پاکستان دلته دغه راځي عزیزانو دلته پښتونخوا ملیانو پارټۍ دا د سوات خلک دي د سوات خلک زه خواست کوم مولانا فضل الرحمن ته بیا محمد جمعه شریف دا ملګری دی نیاز شریف پرګری زموږ امیر مقام صاحب ته خواست کوم دلته د سوات د خلکو مسایل دي دلته دوی موټرویز باسي په سوات کې د کرنې ځمکه لږ ده ډېره کمه لږ ده خلکو کورونه په غرونو کې جوړ کړي دا سړکان که د خلکو په ځمکو کې ولاړ شي نو بربادي جوړوي پکار دا ده چې دوی په دغه قوتونو ته پاس وکړي قانع کړي چې یا د سیند په منځ کې روډ بوځي یا بل ځای دلته د موږ سره عزیزانو په سوات کې ګوجر وروڼه اوسي زه په تفصیل نه یم خبر ګوجر وروڼو د دې سکرټریټ جوړ کړی پر دې چا حمله کړې دا سکرټریټ یې راوړی دلته د مظلومانو یو تاریخ روان دی دا درې سره خبرې د سوات د پی ډي ایم څخه دا غوښتنه کوي چې دوی به د دې مظلومانو په حق کې قرارداد پیښوي دوی به د دې مظلومانو په حق کې ویلان کوي چې دا زموږ ولس عزیزانو زموږ د وطن د ټول پاکستان د لوړو او سپږو بل علاج نشته جمهوري پاکستان طاقتور پارلمنټ د طاقت سرچینه دوی کولی شي زه دی نه ده چې زه غوسه یم چې زما ګران ملګری عثمان شریف کول شوی دی دا پاکستان موږ چاته پیغور نه ورکوو موږ چاته پیغور نه ورکوو په دا غرونو کې پر کاڼي کاڼي په ملکن کې په سوات کې په باجوړ کې پاکستان نشي جوړولی د چا پلار پاکستان نشي جوړولی پاکستان موږ جوړ کړی دی پاکستان به موږ بچاو په امن په متحد مهال او که مجبوري شوه خلکو خامخا لیونتوب کاوه خامخا یې خبره نه کوله بیا خو موږ پښتانه خلک یو بیا به ټپه ورته ووایو چې دا وړوکې بل پلو راواړو بیا به ټپې ورته ووایو چې دا وړوکې بل پلو راواړو عزیزانو زه نور وخت نه اخلم ډېر ملګري راغلي دي عزیزانو درې نارې کوم ګوره کلک اواز جواب یې راکوم یوه ناره ده ولې کوم هغه بیا د تفصیل ته بیانوم یوه ناره دا ده زه به هم ناره تکبیر تاسې وایي الله اکبر بله ناره دا ده چې انقلاب زنده‌باد بله ناره دا ده چې پی ډي ایم زنده‌باد بسم الله الرحمن الرحیم ناره تکبیر ښه په زوره ناره تکبیر انقلاب زنده‌باد پښتونخوا زنده‌باد پی ډي ایم زنده‌باد خدای مې بیداره ده خدای مې ژوندي لره دعا به کوئ همت به کوو
بس په همت بلا سره تړلې ده دا دیوال یوه ډکه غواړي یوه ډکه و طالبان ځان تیار کړي نري نري خبرونه دي تکړه خلک لاړې ووتل چې بې وجود ظالمان هغه دغه وایي وجه حکم اعظام لا اله الا الله بس خو لا اله الا الله وایي نه چاته سکنځل کوو نه چاته بد کوو نه چاته بېنال کوو جمهوري پاکستان جوړوو یوه خبره زه د ځانه کوم کله مې خوښ وي زما زړه دا غواړي چې بیا نواز شریف فوز الرحمن او د پی ډي ایم مشران دا اعلان وکړي چې دا کم خارجي خلک جیل شوي له دې د پاکستان سره معاهدې کوي دا معاهدې موږ نه منو معاهده به د موږ سره کېږي معاهده به د ولس سره کېږي معاهده به د فوز الرحمن سره کېږي معاهده به د میا نواز شریف سره کېږي معاهده به د شفاف سره کېږي سلام علیکم